نبی علیه الصلاه والسلام عجیب ارشاد دی روز مې کتي دا ځوانان تی په غوړ دا واوري نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وای کله چې یو بنده ګناه وکړي الله پاک جل جلاله یې پر هغه باندې پرده واچي وای بیا کله دا بنده را ولاړ سي سهار بیا په خپل لاس باندې خپل انډیوالان ته د خپل ځان رسوا کړي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرون زما د امت ټول انسانان به الله معاف کړي لیکن مجاهرین به نه معافي مجاهرین بالراء مجاهرین څوک دي وان المجاهر ان يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت كذا اما مجاهر د ګناه په عامه طور ګناه کول ولا داري چې ماښام یو ګناه وکړي الله پرده واچي بیا دی خبیث په خپله سهار راولاړ شي انډیوالان ته وایي ما خو ماښام دا کار وکړي عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستر الله تعالى د شپه په داسې حالت کې چیر کړي چې الله پرده اچولې وه لیکن سهار یې داسې حالت کې چیر کړي چې د خدای پرده او د خدای چې د عیب ور پټ کړی وه هغه یې ورختم هغه د خدای د لوري پرده باندې اچول سوې پرده یې په خپله لرې کړه دا کسان هېڅکله نه معافېږي هېڅکله نه معافېږي بیا کله یو مسلمان داسې یو شی تا د مخ ته رالی د خدای دپاره د ځان دپاره د الله څخه خواست وکړي چې خدای ومې ساتي ابو هريره رضی الله عنه وایي یو وخت نبي علیه الصلاه والسلام په دور کې یو کس شراب څښلي هغه شرابي یې راوستې رامخته کړه نبي علیه الصلاه والسلام ویې ولې یو چا موږ ته په چپړه کې زموږ د طرف څخه ویشتي چا په ډبرو ویشتي اخر یو چا ورته ویل اخلاق الله دې تا رسوا او تباه او برباد کړي نبي علیه الصلاه والسلام ما دا څه وایي د ګناه سزا خو دې عاده ورکړله په چپله کې دې وویشتي دا خبر هېڅ حق نه لري ځکه ته په دې خبره باندې د شیطان معاونت جوړېده د شیطان معاون جوړېده د ده په خلاف نن ما او تا که یو ګناه ووینو تاسو به دا کمنټو کې وګورئ لعنت دی ورباندې لعنت دی دغه لعنت ویل دا په اسلام کې نه دي ولې ورباندې وایه دا خو الله جل جلاله دی په یو ګناه باندې اخته کوي یا دی په خپله په ګناه باندې اخته سو الله جل جلاله د دې ګناه سزا ورکوي ته به صرف دا وایې چې خدای الحمدلله چې زما عزت را ساتلی دی الحمدلله خدای چې زه د دې ساتلی یم امام ترمذي رحمه یو روایت نقل کړی دی وایي که یو څوک په ګناه باندې مبتلا یو کس وویني دا روایت وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا که دا سنت ژوندی کې دغه دعا یې ویل هغه ګناه او په هغه مصیبت بیا دې نن سخته کېدلی الله یې ځینې بچاوي شکر پر ځان وباسه دا ستا رقم انسان دی دا ستا رقم ته هم یې داسې یو ګناه وي کړي دي چې کسان نه په خبرولی سي الله پر تا پرده اچولی ده نو لهذا نه دی پکار چې مسلمان د خپل موبایل د لارې د یو بل مسلمان ستر د یو بل مسلمان ستر پوشي وکړي ستر ځینې لرې کړي د بل مسلمان عیب جویي وکړي د بل مسلمان عیب خلکو ته ښکاره کړي دا هېڅکله نه دي پکار کې ښکاره کړي داسې ورځ به راځي دی په ځان خبر نه وي الله پاک جل جلاله به د ده عیب نور ته ښکاره کوي لهذا په خپل ځان باندې ډېر احتیاط کوئ یو خو دغه ټلیفون چې استعمالوئ د خپل حدود اندازه د استعمالوئ د اسلام پر خلاف